بسم الله الرحمن الرحیم د الحیات یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو ځل بیا تاسو ته د الحاد د سیریز څلورمې ویډیو ته راغلاست وایو. په دغه ویډیو کې به موږ د لاندې موضوعات تر څېړنې لاندې نیسو. اول الحاد څه شی دی، دویم خلک ولې ملحدان کیږي، دریم د الحاد د څېړلو اهمیت څه شی دی، همدارنګه د ساينس او دین اړیکه څه شی ده، او پنځم اخلاق پرته د خدای منلو څخه ممکن دي که نه دي. راځو الحاد د لحد د کلمې څخه اخیستل شوی دی. لحد عربي کلمه ده چې معنی یې د حق څخه د حق د لارې څخه اوښتلو ته ویل کېږي. یعنې د الله تعالی وجود حق دی، په دې کې موږ هېڅ شک نه لرو، 100% موږ دا منو چې الله تعالی وجود حق دی. موږ ته یو تګلاره راښودلې ده، که په دغه تګلاره باندې لاړو او که لا نه ړو یوه ورځ به د دې حساب کېږي. صحیح ده. نو الحاد د لحد د کلمې څخه اخیستل شوی دی او لحد د حق د لارې څخه اوښتو ته ویل کېږي. یعنې که څوک د الله تعالی د وجود څخه منکر وي هغې ته موږ ملحد وایو او دغه تګلارې ته څه وایو، د الحاد لاره وایو. صحیح ده. همدارنګه د الحاد څېړل ولې مهم دي، ولې باید په الحاد باندې بحث وشي؟ ځکه چې نن سبا د معلوماتو لیږد ډېر زیات تیز شوی دی. په نینو سیکنډز کې، په سیکنډونو په حساب کې د امریکا نه واخله تر کونړه پورې، د کونړ نه واخله تر کوټې پورې، د کوټې نه واخله تر قنداره پورې، د قندار نه واخله تر کراچۍ پورې، د سیکنډونو په حساب کې معلوماتو لیږد دا صورت نشي. نو که چېرته موږ په دې باندې خبرې ونه کړو، که چېرته موږ مسلمانان الحاد سم معرفي نه کړو، که چېرته موږ د الحاد او د اسلام خوبیانې بیان نه کړو چې الحاد څه شی دی، د هغې خوبیانې منفي او مثبتې نقطې څه شی دي، همدارنګه اسلام څه شی دی، د اسلام دغه تګلاره څه شی وایي موږ ته، د اسلام پیغام څه شی دی، که چېرته په دې ونه غږېږو نو بالکل دا شونې ده چې مسلمانان به حتی مسلمانان به الحاد طرف ته مایله کېږي لکه دا نن سبا چې مایله کېږي. صحیح ده. د دې یوه وجه دا ده چې موږ په الحاد باندې خبرې نه کوو، موږ د الحاد هغه د څېړلو اهمیت نه درک کړی، نو فلهذا د الحاد څېړل انتهایي زیات ضروري دي. دویم خلک ولې ملحدان کېږي، یوه وجه دا هم ده، د دې نورې وجې هم شته. یوه وجه دا هم ده چې دوی د دین ټیکه هغه مولیانو ته ورکړله چې هغوی حق پرست نه دي، هغوی په دین سم نه پوهېږي، هغوی دین د خپل خیر تابع کړی دی، هغوی دین د خپلو خواهشاتو تابع کړی دی. نو دغه مسلمان ځوان په خپله دین نه مطالعه کوي، په خپله قرآن او حدیث نه خلاصوي، په خپله هغه حق پرست علما د هغوی کار نه ګوري، لیکن دغه څو مولیانې د دې تقلید یې کړی وي او بالاخره دغه نتیجه دا شوې وي چې د اسلام نه د زړه ټکېدلی وي او الحاد طرف ته مایله شوی وي. یو وجه دا هم کېدی شي. صحیح ده. بله وجه دا ده چې د تقدیر ناسم پوهاوی دې باعث کېږي چې مسلمان ځوان او یا بل هر انسان د الله تعالی د وجود نه انکاري وي. ملحدین دا وایي چې الله تعالی که په دې پوهېږي چې سیف الرحمن به دغه ځای کې زنا کوي، نعوذ بالله، یا به مثال دا ځي داسې د الله تعالی یو غټه بله نافرماني به کوي او دغې نافرمانۍ له وجې به دی جهنم ته غورځېږي. الله تعالی خو په دې قادر مطلق ذات دی، ولې ما نه منې کوي، ولې سیف الرحمن نه منې کوي چې هغه د جهنم د اور نه بچ شي؟ سوال خو ویلډ دی سوال صحیح فهمول پکار دي، سوال ویلډ دی، خو د تقدیر مسله صحیح فهمول پکار دي. تقدیر موږ ته وایي چې ګوره الله سبحانه وتعالی هغه ذات دی چې د سره د تیر علم مو سره شته، د تیر نالج مو سره شته، د اوس علم مو سره شته او د آینده کې چې څه به کېږي د هغې علم مو سره شته. انفاینایټ نالج د سره دی. په تیر انفاینایټ کې څه شي وو، تیر کې چې هیڅ نه و الله تعالی وو، د هغه سره ټول علم موجود دی. اوس څه کېږي دا ورسره شته. د هر په دنیا کې اووه اربه انسانان دي، د هر انسان په هره لحظه کې څه کوي الله تعالی سره د علم شته. صحیح ده. د هر انسان په زړه کې څه تېرېږي الله تعالی علیم بذات الصدور دی. همدارنګه همدغه اووه اربه انسانان د دې سره به څه کېږي په آینده کې، د دې نه به څوک زېږي، د دې هغه نومونه به شي، دوی به کوم فعال کوي، کوم اعمال به کوي، هغه ټول علم الله تعالی سره شته. نو فلهذا د دغه سیف الرحمن چې ستاسې مخ ته غږېږي دا چې کله پیدا کېده د دې د پیدایښت نه مخکې هغه نطفه کې حتی د الله سبحانه وتعالی ته معلوماتو کله چې دغه سیف الرحمن الله سبحانه وتعالی تخلیق کوو د تقدیر یې لیکلی دی، د تقدیر یې لیکلی دی او دغه تقدیر یې د کوم ځای لیکلی دی؟ دغه تقدیر د خپل علم نه لیکلی دی. سیف الرحمن به پیدا کېږي، د چا نه پیدا کېږي او دی به کوم اعمال کوي، دی به چا سره مواجه کېږي، د ملګري به څوک وي، دی به په کومو ادارو کې کار کوي، د رزق به د کوم ځای نه والی، دی به کوم اعمال او افعال د ده نه صادرېږي. صحیح ده. دغه ټول الله سبحانه وتعالی ته د دې علم وو، نو دا یې لیکلی دي. دا یې ستا دپاره هغه انتخاب کړي نه، انتخاب ستا د یاد لرئ. ګوره انتخاب د سیف الرحمن دی، انتخاب د انسان دی.
الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي مفهوم دا څه دی چې ما انسان پیدا ک صحیح ده موږ د لار او خدای هدایناه السبیل د موږ لار او خدای اما شاکر او اما کفور اوس د خو خدا اختیار د دې د شکر گزار بنده جوړیږي او کفران کوي ک انکار کوي زما د لارې نه سوال دا دی چې الله سبحانه وتعالى موږ ته اختیار را کړی دی کینه دی را کړی بالکل را کړی دی انسان ته الله سبحانه وتعالى اختیار ور کړی دی چې داستا لار ده پیدا وکړلی دا د خلل ده د بدل ده په هر یو چې تزي هر یو چې انتخابوي که خلل د انتخاب کړه نتیجه به دغه وي او که بدل د انتخاب کړه نتیجه به دغه وي نو پس په دې کې الله سبحانه وتعالى څه ملامت لکه ملحدین دا وایي چې تقدیر د الله تعالی په کنټرول کې دی ولی منی کوي زه دا وایم که ته په خپل ځان لپاره یو دغه لار ټاکي هدایت تکړه دی هدایت تکړه دی دا چې ته په خپل ځان لپاره دغه انتخاب لري الله سبحانه وتعالی په دې کې کوم اعتراض نه لري پتا باندې بالکل انتخاب کا خو نتیجه به دغه ته خپل پنځګونی حواس د کار کوي مازغه د کار کوي خصي د خپل ځان لپاره انتخاب کوي نو کچیر ته تنه الله تعالی دغه انتخاب حق واخلي به تر ګلی شکل دی انتخاب حق درنه نه غسته انتخاب کولای شي صحیح ده دا د فطرت قانون دی د اسلام قانون دی انتخاب ستا حق دی ویکا خو مسؤلیت به ته په خپل داخلي د نتایج نو په همدغه اساس باندې د تقدیر مسله دغه څه فهمول پکار د انسان او د نورو مخلوقاتو فرق هم دا دی د انسان او د پیریانو د نورو مخلوقاتو سره فرق هم دا دی چې دوی ته د انتخاب ورکړی چې د خو بل انتخاب ته کولای شي د خپل ژوند چې څنګه تیروي هغه ستا حق دی کولای شي خو نتایج مسؤلیت به ستا په غاړه باندې نو فلهذا تقدیر به مسلمان ځان پوي کول په کار تل څو د الحد فتنه نه متاثر نشو بل خبره دا چې نن سبا ساينس دی ساينس دور دی په خوا د ادب دورو په وخت کې قرآن ادیبان چیلنج کړیو د وخت او ته ویل چې تاسو راوړئ د قرآن په شان یو مثال راوړئ یو آیات مثال راوړئ یو سورت جوړ کړئ وخت کې ادیبان لدینا چون د ادب دورو ادب په ټاپ باندې وا وخت کې ادیبان لدینا عاجز شوی چې د قرآن په شان یو مثال راوړئ یو مثال 3600 آیاتونه دي یو آیات چا د قرآن په شان نو جوړ کړي همدارنګه نن سبا ساينس دور دی قرآن اعجاز دا دی چې هغه د هر دور مقابله کړی ده د هر دور که د قیامت دورې پورې هر قسم دور راځي په خوا د ادب دور نن سبا د ساينس دور دی د ساينس مقابله یې خپل زړه کړی ده یعنی په قرآن کې دا څه موجود دي 1400 کال مخکې دا څنګه امکان لري چې نن سبا ساينس داران هغه ترسيږي او د قرآن نه متاثر کیږي او بل اخره مسلمان کیږي پلسګونو بلکې په صلاح او مثال نشته دي بلکې ډېر ساينسدانان په دې باور وو مشهور دا به بل ان شاء الله وڅېړو چې هغه د خدای له وجود نه انکار نشو کولای او دای منل چې خدای شته صحیح ده ډېر کفار دي هغه په خپل تاخونو کې ناس دي قرآن اخلاص کړي دي لسته دي دوی مسلمانان شوي دي دا قرآن اعجاز دی یعنی ساينس او قرآن سره ډېر ژور اړیکه لري ساينس د قرآن خلاف نه دی او قرآن د ساينس خلاف نه دی یاد لرئ ډېرې په لسګونو مثالونه داسې شته دي چې ساينسدانان هغه ته اوس رسېږي قرآن عظیم شان 1400 کاله مخکې هغه ذکر کړي دي صحیح ده نو دا شی تاسو یاد لرئ چې ملحدین ساينس ډېر کوي ساينس یاد لرئ قرآن د ساينس خلاف نه دی البته دا مو اورئ چې قرآن د ساينس کتاب نه دی ګوره قرآن یې ولې باټري نه دی ته پکې راځي تجربه وکړي قرآن د هدایت کتاب دی لیکن د ساينس خلاف نه دی دس یو مثال مونږ تراوړی چې ساينس هغه ثابت کړی وی هغه مسله لیکن قرآن دغه خلاف دس مثال به تاسو ان شاء الله د قیامت ورځې پورې پیدا نه کړئ نو قرآن او د ساينس یو ژور اړیکه موجوده ده اخر خبر دا کوم ملحد څه ته دا وایم په ډېر مینه ورته وایم چې اخلاق د ژوند طرز پرته له خدای منلو څخه امکان لري که نه لري دا څنګه امکان لري یو سالم الفطرت سالم مغز انسان به د څنګه ومني چې خدای دې نه وي یو منظم قوانین دې نه وي یو منظم طرز د ژوندۍ دې نه وي او د ژوند ترازو دې برابر وي مثال درکوم دنیا د یو کلی مثال لري په دې کلی کې د کلی یو سره امریکا ده د کلی بل سره رشیا ده د کلی بل سره افغانستان ده د کلی بل سره پاکستان ده پاکستان یو قسم قوانین دي د امریکا بل قسم قوانین دي پاکستان انسانیت یو قسم تعریفوي امریکا انسانیت بل قسم تعریفوي صحیح ده ما پرون یو ریپورت کړه فرانس او غالبا کینیډا ده و چې هغه په یو وختون کې یو ډاکټر 15 کسه په دې خاطر وجلی دي چې دا د دې ناروغۍ د وجې نمري او ډېر پزابیږي نو فلهذا به د مخکې بچکاري وکم د زهرو او دا به ختم کوم دغه ډاکټر صاحب دغه انسانیت دغه تعریفوي
سوال دا دی چې د ټولو انسانانو لپاره یو جامع او مختلط او یو ګډ تعریف موجود دی په دنیا کې کنه دی موجود. هغه تعریفونه چې په امریکا کې موجود دي د پاکستان د ولس لپاره هغه د منلو وړ نه دي. هغه تعریفونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه د امریکا د ولس لپاره د منلو وړ نه دي. نو فلهذا دلته د یو تعریف ته د انسانیت او د اخلاقو د خروش د یو تعریف ته ضرورت دی چې هغه جامع تعریف یو د ټولو انسانانو لپاره وي. تاسو په دې فکر وکړئ دا به څوک وي؟ ملحد صاحب تانه د پوښتنه کوم دا به څوک وي چې دغه تعریف د اخلاق وکي، دغه تعریف د انسانیت وکي، دغه تعریف د ژوند د طرز د انسان د ژوند د طرز تعریف وکي؟ دا به څوک وي؟ آیا امریکا دا کار کولی شي؟ امریکا د صفر رحمان د زړه نه خبره ده چې د په زړه کې څه تېرېږي، کم تعریف زه باید وکړم چې هغه ټولو خلکو ته د منلو وړ وي. دا کار هغه څوک کولی شي؟ یوازې هغه څوک یې کولی شي. دلته داسې یو بینګ ته ضرورت دی، داسې یو ذات ته ضرورت دی چې ټولو انسانانو په طبیعتونو باندې پوه وي، علیم بذات صدور وي، د دغه انسانانو تخلیق کوونکی وي. داسې یو چا ته ضرورت دی. نو فلهذا په دې خاطر موږ وایو چې تر څو د انسانانو چې په دغه کلي کې اوسېږي، ورلډ از ا ګلوبل ویلیج، صحیح ده، دنیا یو نړیوال کلی دی. نو په دغه کلي کې انسانان مختلف قسم طبیعتونه والا انسانان اوسېږي. نو دې لپاره په منطقي حساب باندې تاسو فکر وکړئ چې دې لپاره داسې یو بینګ ته ضرورت دی چې داسې اصول او قواعد وټاکي چې دغه ټول انسانان په هغه کې خپل ځان مطرح ګڼي او په دغه کې انصاف شوی وي. دا صرف او صرف د الله تعالی د لوري نه امکان لري، نه د بل ځای نه امکان نه لري. همدغه وجه چې په دنیا کې ظلم روان دی. امریکا وایي زه یم، رشیا وایي زه یم، چاینا وایي زه یم، مثال ایران وایي زه یم، بل وایي بل زه یم. یو مختلطه او ګډه لاره تر څو انتخاب نشي نو انسانان با والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم د مازیګر په وخت ان الانسان لفی خسر، انسان په نقصان کې دی. نو په همدغه اساس باندې موږ د الحاد خلاف یو او د اسلام کلک تعقیبون کیو، د اسلام کلک منون کیو، په دې خاطر چې د اخلاقو لپاره یو جامع تعریف ولرو. دغه مثالونه دا ثابتېږي چې داسې یو طرز د ژوندۍ ضروري دی چې هغه مختلط وي، ګډ وي، د ټولو انسانانو لپاره هغه عام فهمه وي او په هغې کې د ټولو انسانانو ګډ نغښتې وي او انسانیت ته پکې ضرر نه وي. نو فلهذا زمونږ دعوه دا ده چې اسلام بهترین دین دی او مسلمانانو ته عرض دا دی چې الحاد مطالعه کوي، د مطالعې نه مه یېرېږئ، د هر چا خبره واورئ، د هغې نه مه یېرېږئ. بعضې خلک دا وایي چې فلاني خبره مه اوره دغه به دې کې فتنه کې به دې واچوي. بالکل که چېرې ته یو جانب اورې او هغه منې بالکل فتنه کې واقع کېږي. موږ دا هم نه وایو ته صرف قرآن مطالعه کوه دغه منه. وګوره قرآن مطالعه که راواخله، بیا د ټول نړۍ مذاهب راواخله مطالعه که، د امریکا نظر وګوره، د بل قوم نظر وګوره، د بل قوم نظر وګوره چې دوی څه وایي، بیا هغه مقایسه کړه، بیا ځان ته لاره وټاکه. ړوند تقلید مه کوه مسلمانه، ړوند تقلید مه کوه مسلمانه. وګوره چې الحاد څه وایي، قرآن څه وایي، الله څه وایي، امریکا څه وایي، صحیح ده، انسان څه وایي، د انسان رب څه وایي. دا مطالعه که بیا داسې یو لاره ځان ته انتخاب کړه چې هغه ته د منلو وړ وي.